حقانی وایي په ټول توان به د هیواد د بنسټیزو پروژو ساتنه وکړو. د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشه، پام وکړئ تازه خو ډېر مهم خبر ته. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي د بنسټیزو پروژو ساتنه او پالنه افغانستان د ځان باسیانې په لور بیایي. د کورنۍ چارو وزارت لخوا په وخت پر شوی خبرپاڼه کې راغلی چې خلیفه حقانی د څرګندونې هلمند ولایت ته د سفر په ترڅ کې له کجکي برېښنا بند څخه د لیدنې پر مهال کړې ده. سرچینې زیاته کړې سرپرست وزیر د دې لیدنې پر مهال امنیتي مسؤلینو ته جدي سپارښتنه وکړه چې په ټول توان د دې بنسټیزې پروژې ساتنه وکړي. په خبرپاڼه کې راغلي نوموړي د کجکي بند له تخنیکي مسؤلینو او انجنیرانو سره هم ولیدل. د هغوی د زیار او هڅو ستاینه وکړه او وایي هڅول چې د داسې ټولګټو پروژو په کار کې تر وروستي حده زیار وباسي. نوموړي په ټینګار سره وویل چې د داسې بنسټیزو پروژو رغول او ساتل د افغانستان اسلامي امارت له لومړیتوبونو څخه دي او باور لري چې پر خپلو پښو درېدلو لپاره تر ټولو غوره لار هم دا ده. په یو بل تازه خبر کې بیا اورئ چې ټي ټي پي وایي د مشرانو وژلو کې مو پاکستاني استخبارات لاس لري. پاکستاني طالبانو د خپلو څو مشرانو د وژلو په پړه پر پاکستاني استخباراتو اچولې ده. د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې پاکستاني استخبارات د دوی د مشرانو په وژلو کې لاس لري او ترڅنګ د غچ اخیستلو خبر هم ورکړی دی. له دې سره جوخت په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني عسکرو ځانمرګی برید هم شوی دی. سرچینې وایي چې په دې پیښه کې 3 پاکستاني عسکر وژل شوي. ځایي سرچینو رسنیو ته ویل چې بریدګر چاودېدونکي توکي په یوه رکشا کې ځای پر ځای کړي وو او د پاکستاني عسکرو له کاروان سره یې جنګولې ده. په پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان شوي هم دي. درنو لیدونکو له ملتیا مننه، ښه اوسئ.